ډیر مسلمانان په خپلو خبرو کې یو کلمه استعمالوي او دا داسې کلمه ده او داسې خبره ده چې یې خو د اسلام نه چورلټه وباسي عیاذا بالله، او یو له د اسلام داسې کنډم کوي چې ګډوډ کوي یې وله. هغه کلمه کومه ده؟ هغه دا ده: هلکه وایي زه به مسلمان نه یم که دا کار ما کړی، هلکه وایي زه به هندو یم، هلکه زه به یهودي یم، هلکه زه به بې ایمانه یم که دا کار ما کړی. دا داسې لوی جرم دی انسان وکړو. یعنې که چېرته دا سړی دروغجن و، دا کار یې کړی و، نو هغه خو همدغسې شو. او که چېرته دا کار نه دی کړی، په دې خبره کې رښتینی دی، نو بیا هم دا خپل اسلام داسې کو ویټه کو. حدیث د صحیح حدیث کې نبي صلی الله فرمایي، وایي من حلف، چا چې قسم وکړو او داسې ویله انی بریء من الاسلام، زه د اسلام نه بری یم، یا داسې وی یهودي، بعضې حدیث کې سره زه به یهودي یم، بیا هم دغه تعبیر دی من چې کوم پښتو کې کوو. وایي فان کان کاذبا فهو کما قال، که چېرته دا واقعا دروغجن و، سړي له دوکه ورکوي، وایي دا خو همدغسې شو، اسلام نه که بري ویله، که ځان ته هندو ویله، که ځان ته یهودي ویله، دا دغسې شو. وان کان صادقا، او که چېرته رښتینی و، وی فلن يرجع الى الاسلام سالما. استغفر الله. وی که چېرته به دې خبره کې دا رښتینی و، وی د اسلام ته روغ هېڅکله نشي راګرځېدلی. اسلام دې خپل کنډم کړ، دې کې د داسې کنډونه وکړل چې هېڅکله بیا جوړ نه کړي. ډېر دردونکی حدیث دی عزتمندو. ډېر مسلمانان نه زه داسې اورم، هلکه وایي زه به مسلمان نه یم که دا کار ما کړی، وایي زه به یهودي یم، زه به بې ایمانه یم، وایي زه به سیک یم، دا به یم. صحیح ده، دا مسلمان به رښتینی دا کار به نه یې کړی، لیکن حدیث کې دا ده که دروغجن وي خو لاړې ووتلې، خو که دروغجن نه وي، ته به د خپله خبره کې صادق وي، نو دا اسلام دی هېڅکله بېرته روغ نشي راګرځېدلی. اسلام دی کنډم کو. دا ولې عزتمندو؟ دا غټې خبرې دي. دا ایمان تا ته داسې وړه خبره ښکاري، د یهودیت او اسلامیت دا تا داسې وړه خبره ښکاري. د الله په تا باندې دونه فضل احسان کړی دی چې تا د اسلام برخه کړی دی، تا ته دا دونه ورکوټه نعمت ښکاري چې فرض کې نیغ نیغ کې زه به یهودي یم او د یهودیت او کفر او دا شی نیغ نیغ کې. دا لوی فضل په تا باندې الله کړی دی او دونه بې اهتمامي سړی کوي. دا مه کوئ عزتمندو. که چا کړی په ناپوهۍ کې دا ورته اوسه پورې پته نه وه، د الله نه توبې، الله ته توبې وباسئ او د زړه په اخلاص باندې، یا الله پاکه ما ته پته نه وه، دې نه بعد به زه په خوله باندې دا خبره اصله وباسم نه. ولې زه داسې وایم چې زه به که دا کار ما کړی زه به بې ایمانه یم، زه به یهودي یم، زه به مسلمان یم، هندو یم. د دا شیان مه وایئ عزتمندو. که رښتینې نه وی خو لاړې ووتلې، خو که رښتینې وي په دې خپله خبره کې، نو اسلام دی داسې کنډم کو چې هېڅکله به یې بېرته جوړ نه کړي. الله ته به دغسې کنډم اسلام باندې لاړ شي. څوک داسې غواړي په کنډم او ګډوډ اسلام باندې لاړ شي، نو د خپلو خولو پابندي وکړي.